د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د اقتصادي کمیسیون د تخنیکی کمیټې نوبتي غونډه د روان لمریز کال د قوس میاشتې په 14مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د وړاندې شویو موضوعاتو په اړه هر اړخیز بحث وشو. دغې ناستې ته د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري د برېښنا سکتور 15 کلن پراختیایي پلان، د افغانستان د غالیو تولیدونکو او صادروونکو اتحادیې د ځمکو ویش او د افغانستان برېښنا شرکت، افغانګاز تصدي او بیات پاور ترمنځ له طبیعي ګازو څخه د برېښنا د تولید درې اړخیز تړون اړوند موضوعات د بحث لپاره وړاندې شوي وو چې تر هر اړخیز بحث وروسته یې په اړه لازمي پریکړې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې ته چې د روان لمریز کال د قوس میاشتې په 14مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه 28 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې وې چې له جملې د 18 پروژو قراردادونه منظور او د 10 هغو د قراردادونو د بیا ارزونې سپارښتنه وشوه. د منظورو شویو پروژو ټولیز ارزښت شاوخوا 4 میلیارډو افغانیو ته رسیږي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي ناسته د روان لمریز کال د قوس میاشتې په 15مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د پانګونې وړاندې شویو طرحو په اړه هر اړخیز بحث وشو. دغې ناسته د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید طرحې سربیره په مختلفو سکتورونو کې د پانګونې طرحې د خصوصي سکتور له لوري وړاندې شوې. یادې طرحې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې د لومړنۍ ارزونې وروسته د تخنیکی، اقتصادي او حقوقي ارزونې لپاره یې اړوندو وزارتونو ته راجع کړي. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی.